سعودي عرب نه به تاسو خپل پاکستانی نمبر ته ایزی لوډ څنګه کوئ؟ السلام علیکم. په نننۍ ویډیو کې به موږ زده کوو چې موږ به خپل د سعودي عرب نمبر نه پاکستانی نمبر ته ایزی لوډ څنګه کوو. دې لپاره به تاسو ته زه یو دوه اپلیکیشن ښیم چې هغې نه بالکل دا ایزي کېږي. هغې دپاره کوم یو اپلیکیشن چې دی هغه یو آر پی دی، دویم کوم اپلیکیشن چې دی هغه اس ټي سی پی دی. نو په دې ویډیو کې به تاسو ته زه ښیم چې تاسو به خپل اس ټي سی نه پاکستان نمبر ته ایزی لوډ څنګه کوئ. هغه جیز وي، ټیلینار وي، یوفون وي، کوم نیټورک چې هم وي هغې ته تاسو ډېر په اسانه ایزي لوډ کولی شئ. ښه ملګرو، خپل اس ټي سی پی چې ده دا به اوپن کړئ. بیا تاسو ته کته ویښ کې ښکاري مارکیټ. په دې مارکیټ باندې به تاسو کلیک کړئ. دا ښکاري تاسو ته انټرنیشنل ریچارج، دې باندې به کلیک کړئ. دلته خپل د موبایل کوم نمبر چې دی پاکستانی نمبر هغه به دلته تاسو ورکړئ. ټیک ده. بیا به لاندې نیکس باندې کلیک کړئ. تاسو ته ښکاري بیا دې کې تاسو جیز ته کوئ، ټیلینار ته کوئ، یوفون زونګ ته. نو زه ټیلینار باندې به کلیک کوم. ټیلینار باندې چې ما کلیک کړو نو تاسو ته ښکاري تاسو څومره لیږئ، 5 ریال لیږئ، 6 لیږئ، یا څومره مختلف قسم ریال تاسو لیږئ نو هغه به تاسو سلیکټ کړئ. نو زه 5 ریال لیږم، دې باندې ما کلیک کړ. لاندې تاسو ته ښکاري پی ویت اس ټي سی، دې باندې به کلیک کړئ. او څنګه چې تاسو پی باندې کلیک کړ نو ستاسو اکاونټ نه به پیسې کټ شي او ستاسو پاکستانی نمبر ته به لوډ شي.